وقال الملأ للقوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. اوسنو هغه ځای چې مال بیا نه درته راځي اوسنو دغه آیاتونه دغه څه اوس پر چې پرون او نن مې څه آیاتونه بیان کړ دغه بیا هم تکرار راځي تر دغه هم ډېر مفصل ورته راځي. دغه اوس چې مې څه تفسیر درته وکړي د دغه آیاتو دغه لږ و تر دغه ډېر راځي. هغه ځای چې بیا نه درته راځي هغه دغه ځایونه دي اوس ورته متوجه. کله چې دا واقعه پېښه شول فرعون خپل وزیران او مشران راټول کړل. وایي اوس څه مشوره راکوئ دا خو مې په دار کړل. موسی علیه السلام یې له راپسې ګرځي کارګر په دې کې دی لکه نه ده څخه د ګرده درځي. وقال الملأ للقوم فرعون مشرانو د فرعون وویل اوس د فرعون ته سلام وکړي واتذر موسی وقومه آیا ته موسی علیه السلام او د ده قوم چې بني اسرائیل دي ژوندی پرېږدې؟ ثانیه چې الله کړه موسی علیه السلام دې ژوندی پرېښود ګډ کار په موسی علیه السلام کې دي دی مړ کړه. دی مړ کړه چې بل څوک نه در مسلمان کي دا او ته ګوره دی د عقل کار ده. څه فکر وکړي دا د فرعون وزیرانو ته وایي که یې موسی علیه السلام په مځکه کې ژوندی پرېښوئ لیفسدو فی الارض په مځکه کې به فساد وکړي خلک به واړئ. ګرانو اورېدونکو یو لږ فکر وکړئ فرعون خپل دین هدایت او صلاحیت بولي موسی علیه السلام سړی مسلمان کوي دا فساد بولي. تاسې فکر وکړئ چې د انسان څخه فساد او گمراهی او هدایت ټولې ځینې ورکړي. دا نه وایي چې ما عالم فاسد کړی دی موسی علیه السلام یې اصلاح کوي. وایه موسی علیه السلام مړ کړی چې مځکه در فساد وي. ګران اورېدونکو یو داسې ورځ به راشي دا په ذهن کې ونیسئ چې د اسلام مقدس دین قرآن ویل د علماو ویل به خلق فساد دي. دا په وخت کې ونیسئ وایي به وایي دغه عالم بند کړه تبلیغ یې بند کړه نصیحت یې بند کړه وایي فساد جوړوي شر جوړوي. هغه چې د رښتا فساد وي د جامعې ضرر وي د اسلام ضرر وي د قرآن ضرر وي د اقتصاد ضرر وي د ځمکې ضرر وي د ناموس ضرر وي د خاورې ضرر وي هغه به اصلاح بولي. زه اصلاح کوم او حال دا چې د ده وینا د ده لکچر د ده خبرې چې پر سټیج به درېږي هغه به فساد و افغانستان ته وي فساد به خاورې ته وي فساد به ناموس ته وي فساد به قرآن ته وي فساد به دین ته وي فساد به ایمان ته وي. هغه ته به اجازه د خبرو ورکول کېږي. هغه چې خدای ته بللې رسول ته بللې سنتو ته بللې جماعتو ته بللې هغه به فاسد بلل کېږي. وایي دغه منع چې دا راښکته کوي د منبره داسې موقع به راشي راغلی به وبېوینې. دا دومره چپه خبره ده. دا تاسو ته اوس نه معلومېږي دا دلته په قصه کې د موسی علیه السلام در معلوم شوه چې وزیران ولاړې دي فرعون ته وایي موسی علیه السلام مړ کړه چې مځکه در پاڅېدلې. اوس نو بالا تاسو فکر وکړئ چې فساد په فرعون کې وکړه فساد په موسی دغسې عاقلان به پیدا شي چې عقلونه به دغسې ولاړ شي چې د فساد او د صلح درک به نور معلوم. ای فرعون ويذرك وآلهتك کتا موسی علیه السلام ژوندی پرېښوي موسی علیه السلام دا خلک در سوکوي آخر به خلک نه ستا عبادت کوي نه به ستا د عکسو د بوتانو عبادت چاره یې کوه د دې سړي
فرعون تبعت ورقة الشيء يقول لك خلق وتخيله والشيء كذبوا سالك ناس يدهم خلق جمع عبادات مكي وزير صلى الله عليه وسلم خلق ستا عبادات مكي موسى عليه السلام خلق خداي تفيجي خلق ستا بطان دا بانجرة وردية نبوه وانده جاده پارا دا ترتیب کشوشو موسى عليه السلام خو یواری نسل وجلای لکار لگی لازی دا معاته کی ولو اول دا داسی وکما چې دا د ډله چې مخلصان دي چې بني اسرائیل دي د دغو په وژلې به یې شروع وکړه یو څه چې مې دا ورلس کړه دی به یوازې پات یا به درته مې یو چم اوس نو د فرعون امر داسې صادرېږي وګورئ چې خدای عالم رب العالمین داسې حکم صادروي قال وویل فرعون سنقتل ابناءهم ويجر دي چې موږ به بیا حلال کو زامن د دوی ويستحيوا ونستحيي نساءهم او ښځې به پرېږدو وانا فوقهم قاهرون موږ پر دې موسی علیه السلام او پر قبطیانو باندې چې بني اسرائیل دي پر زور ور یو ستاسې به پخوا نه په یادېږي فرعون چې په موسی علیه السلام پسې ګرځېدی هم یې 100,000 الکان کوچنیان د مسلمانانو حلال کړي او ښځې یې پرېښودې لیکن خدای موسی علیه السلام پیدا کړي لوی یې کړي د ده په کور کې چې دا قصې مقطعې راځي اوس بیا فرعون وویله اوس دا نه کېږي دا راولاړ شي دغه کوچنیان د بني اسرائیلو حلال کړي سپېږلي و ځوانان دې بندیخانې په ډکې کړو دا به هلته مرسي کوچنیان به حلال کړو ښځې به د خدمت لپاره پرېږدو موږ په زورور یو موسی علیه السلام یې نشي راته خلاصولی موسی علیه السلام به یوازې پاتې شي بیا به د ده د مرګ دپاره دا د دوی د مجلس مشورې کلام د دې مجلس حال و بني اسرائیلو سره بني اسرائیلو چې یو وارې د مخه هم خپل 100,000 کوچنیان د فرعون په چاړه سوري او ټکر ټکر لیدلي ول بیا یې فکر وکړي چې ولا موسی علیه السلام اور راته ولټاوه او دا فرعون نه دا زموږ کوچنیان را حلالوي دا زموږ ښځې د خدمت لپاره را پرېږدي دا مو نر را بنجانوي مخې پر موسی علیه السلام راولي اوس نو موسی علیه السلام ته راغله وایي په هغه وخت کې خو دوی په تا پسې ګرځېده چې حلالولې لیکن ته خدای په الله نقلې پیدا شوې اوس مو پر څه کوچنیان را حلالوي خو هغه د فرعون دا مجلس مشوره وکړه دا یې ورته ثنا وکړه ای موسی علیه السلام سهار ورته اوس مو دا دوه مشورو ته سره متوجه سي ورفکر په کار وشو قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين دو سراله موسی ته هم ته څه کوي چې راغلی موسی به دا چې قوم کوچنیان بیا رالالي دی ورته وایي قال موسى هو موسى عليه السلام لقومي خپل قوم ته د پاره د تسلا واستعينوا بالله مدد وغواړئ د خدای څخه اوس پخوا وخت کې نه دي هغه وخت زه نه وم کوچنی وم یا نه وم زېږېدلی دوی چې هر څه در باندې کول اوس د خدای مدد وغواړئ زما خدای ولیدئ چې څنګه کومه شی زما سره وکړي واصبروا صبر وکړئ پر طاعت باندې واصبروا صبر وکړئ پر مصیبت باندې واصبروا صبر وکړئ له ګناه څخه والصحابة خواشني دول منا إن الأرض لله دام ذكر الله ده جين ذكي اختار خدای لدي ايه مسلمانانو ايه وتوائی بني اسرائیل ته چې زه امید لرم په خدای ته چې دغه دمځې کې د ښار د مصر بنګلې ښارونه کوټې قصرونه خدای تاسې مسلمانانو ته درکړي او دغه فرعونیان ګرته ځینې وباسي ولی یورثها من یشاء من عباده خدای ته میراث ورکوي دا ځکه خپلو بندګانو مسلمانانو ته والعاقبة للمتقين آخر خاتمه د متقانو پرهیزګارانو ده دین چې بیا ورکړه
چې مرم جنه کوي بالا مو نشي حلالولی دا ځکه د خدای دی آخره خاتمه د فریبګارانو آخره ځکه د فریبګارانو آخره صلح زور د فریبګارانو اے محمدي امته ستا چې نو هم مبارک دغه آیات یوازې د بني اسرائیلو نه دي دغه آیات په قرآن کې خدای محمدي امت ته راجغلی دي ګرانو ورونو متوجه سئ که د دغه مځکې سر ټول د مشرقه تر مغربه کفر شي یو مسلمان هم پاته نشي یو ملا هم پاته نشي قرآن هم پاته نشي بیرته به ګورې چې دغه مځکه به د مسلمانانو دا کسې ګډ کافرانو دهریانو سرونه به پرې شي بیرته به داسې دوره راشي لکه د محمد رسول الله د وختې نه سبحان الله اوس دا امکان لري چې قرار دا کفر ډېر کې شراب خوړل زنا ناروا لیکن دغه آیات په یاد ولره چې ان الارض لله دا مځکه نه د وهابي ده نه د دهري ده نه د عرف ده نه د غجر ده دا مځکه د خدای ده اعتبار پر دغه نه دی چې د خدای ده خدای نه ده داسې ته وګوره ویورثها من یشاء من عباده مځکه زما ده په میراث یې خپلو بندګانو ته ورکوم کومو بندګانو ته والعاقبة للمتقین خدای د کافر ملګری نه دی خدای د متقي و مؤمن ملګری دی که د ټول ځکه سر سور اورسي سعادت پکښې چې راشي پښتانه هم وایي په کوم والي کې چې اوبه ولاړې شي بیا پکښې کې ځي یو وخت پر دغه دنیا داسې وخت راغلی و چې ټول کفر و مگر محمد رسول الله راغی ټولې په ایمان مشرف هدایت دین اسلام بیا به داسې وخت راشي چې کفر ګمرهي شراب زنا داریت فسق فجور دا به زیات شي بیرته به داسې وخت راشي ګورې به محمد میجي آخر الزمان به پیدا شي ګورې عیسی علیه السلام به پیدا شي ملګري به پیدا شي جنګونه به وکړي خلق به د منځه واخلي دین د اسلام به خپور کړي حضرت محمد رسول الله وایي داسې به بیرته دین منځته راشي لکه چې زه حیات یم ځکه به ټول د عدلو د هدایت څخه ډک بیا بني اسرائیل راله موسی علیه السلام موضوع ورکه نه کړي دغه آیاتونه دي چې ما درته بیا نه راځي وینې تر دې ډېر درو بیان د اوس ورپسې دي ورسره به دغه فرعون ورته لاس نه اخلي هغه دې راپسې دي عسکر یې راپسې راواچوه ته موږ ته وایي صبر وکړه قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قالوا بني إسرائيل أوذينا من قبل وإيه موسى عليه السلام مرتتر دغه د مخه چې تنا نه راغلی من قبل ان تأتينا چې تنا مرته نه راغلی مرته جې فرعون ډېر ضرور نه رسولي ومن بعد ما جئتنا چې تر راغلی هم په مشکل باندې بنجال کړي وو ویلي وژلي وو ان د بل تر تاسو اوس یې قصد وکړي راته ودې کارول یو چاره یې وکړه خدای پاک قال موسى عليه السلام ورته قال عسى ربكم والامید وربتم مخوابدي کې ویل مسلمانانو ان يهلك عدوكم خدا به دا ستاسې دشمن در هلاک کړي څنګه دې هلاک کړي فرعون خو یو نبي لکه دا اوس چې زه فکر کوم چې دا دوی کافران به نه ورک شي زه چې پر ځای پرېږدم کله کله وایم تاسو همدلته ولې کافر دلته چې دا بله را په یاد کړم خدای ګردې دې ورک نه کړې قال عسى ربكم ويل امید وربت ان يهلك عدوكم چې ستاسې دشمنان به خدای هلاک کړي ویستخلفکم فی الارض تاسې به خلیفګان کړي په مځکه کې دا قصرونه بنګلي او باغونه به الله وتاسې ته درکړي وایي یو سړی به کافر درته نه وي ولیا یو به کافر نه وي دا ګرده ځایونه به مسلمانانو ته خدای ورکړي مسلمان به ایام چې داسې کېږي خدای راولي
موسی علیه السلام ورته وکړو داسې وخت خدای راولي لیکن فینظرو کیف تعملون بیا نو خدای ګوري چې هلته بیا تاسې څه عمل کوي دا لکه زه چې اوس تاسې ته ووایم تاسې بیا زړه ته غوښه روانه چې اورو دا سره منې چې مثلا د امریکا روس دا کافران دا به ټول نوي د دوی ښارونه به زموږ ته به وایي دا نه چې دا د لیونتوب خبرې دي که چیرې دا ګرده به نو چیرې ولاړ شي زه به درته همدا به ګرده ولاړ شي ته به وایې دا نه ای دغسې نه کوو موسی علیه السلام ورته وایي دغه ښارونه ګورې وایي دا بنګلې دا قصرونه دا ولې دا خزانې دا باغونه دا به ګرد تاسې مسلمانان ورته خدای صادق دی رسول یې صادق دی لیکن څه به دا کافران خدای دغسې ورځ راوست چې موسی علیه السلام یې وویستې د بني اسرائیلو سره فرعونیانو په زړو کې وواچوه چې پسې ووځي فرعونیانو د ساچري دپاره کوچنیان ښځې نر لوی ځوان سپېږی عسکر وزیر رعیت مامور امیر ټول پسې ووتل کورونه یې تش پېښ شول کورو کې ګلپان ور واچول خزانې باغونه یې پرېښ شول خدای ورته په زړه کې مقلب القلوب خدای دی چې ووځي موسی علیه السلام مړ کړي بني اسرائیل مړ کړي ووځئ ویسته خدای چې کار کوي نو یې کوي او چې په هغه جنین کې پسې تخته کړه چې تللي چې لاسلیږي بیا نه دي راغلي چا مخ نه دی لیدلی مسلمانانو چې اوس ور وګرځي خپلې کور دروازې خلاص کړي سړی یې بیا داسې چې دعوه سره وایي چې دا ستا دماغونه دا یې کورونه قادره خدایه ستا ته کارونه ډېر اسانه دي ما ته یو خبره ډېره لوی پنډل کې زور راته غواړي لیکن ان الله علی کل شیء قدیر اوس نو وګورئ یو حکم د فرعون دی اوس اجرا کېږي یو حکم د الله دی ور ونیسئ چې د چا حکم ډېر راجر فرعون سر د سهار حکم صادر کړي حکم یې وکړي چې هر چیرې چې د بني اسرائیلو کوچنی وي په حلالولې شو کله چې فرعون حکم صادر کړي د خدای د خوا حکم صادر شو د بازار د خوا حکم صادر شو چې چیرې میوې و دانې و غلېږي ټول د ډبره اوس نو دوه امرونه دي سره مخامخ کېږي هغه ځایونه نه سهار فرعونیان دا کښېنستله په اصطلاح د پښتو هم چړې ورته تېره کوه زولنې ورته برابروه چې په مسلمانانو پسې وګرځي اول چې فرعون دا کښېنستې ټول خزانې ټول مالونه ټول ډبرې وې هر سړی چې باغ ته راځي دوکان ته راځي میوه یې زردالو یې ډبرې دي چلای یې ډبرې دي یاقوت و زمرد یې ډبرې دي یو افت ورته راغلی دغه سهار کې ټولې حیات ته په ځان کړي اوس څوک موسی علیه السلام مسلمانان ځینې ایښ کړل خدای تعالی فرمایي دا آیات یې وایم نو د دغه ځای ته بیان شروع کېږي دا نو بیان بیا اوږد دی بیا هغه اصلي بیان چې زموږ په کار وو هغه د دغه ځایه څخه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بعد رمضان ونجمل دغ آل فرعون بالسنين فكاختي باندي ونقص من الثمرات او فكبت باندي دميو لعلهم يذكرون شاید چې دوی پند واخلي دلته دا آیات ډېر واضح نشو هغه ځای داسې دی چې موسی علیه السلام چې پوه شو چې سهار فرعون زموږ په حلالېدو په قتل قتال شروع کړي موسی علیه السلام په سپېدو باندې راوتلي چې چا وکړو لیکن دا ګفتګوی موسی علیه السلام د خدای سره کړې دي دا په بل ځای کې په آیات کې درته راځي دا یې لاس پورته کړي ویل الهي دا چې دا فرعونیانو ته ډېرې پیسې ورکړي دي باغونه دي ورکړي دي میوې دي ورکړي دي طلاوې دي ورکړي دي موږ په وایي خدای سره داسې دا د زړه د درد یو مناجات وکړي خدایه دا شیان چې دوی دې کوټه کوټه ورکړي دي داسې دې مغرره کړي دي دوی دې لوی مقام ته رسولي دي خدایه دا دپاره د دې چې دوی کافران شي او موږ په مړه شي خدایه چې ټول ورمسخه ورډباره کړې هلته مې کتاب لیدلی وایي موسی علیه السلام څنګه د خدای سره دا سوال جواب کړه وایي گفتگوی عاشقان در کارورم جوشش عشق سنت ترک آدم ته جذبه ورغی ولې سهار امت وژل کېدي امت یې حلالېدي نو موسی علیه السلام چې سهار راکښېنستی خدای دعا مستجابه کړې وه ټول خزانې ټول میوې په درخت هم ډبره ګړېږي په خزانو کې هم ډبرې یوه کښتې په راوسته وږه داسې بلا ده چې ګرده ایروي ځي
داسې وږي پر مساعده کړه چې دا غرمه کېدله ټول بیا وږي وو په بازار کې نه میوه وه نه غنم وه نه دانه وه نه پیسه وه خدای چې کوي داسې هم کولی که ته یې غنم بیا راایستلي وه هغه هم ډبره وه که یې رانیولي بیا وه پیسه هم ډبره وه که میوې دې خوړلې وه هغه هم ډبره وه اوس مې د خدای سره معلومه وه خدا وایي لعلهم یذکرون شاید چې دوی دې په دې خبره باندې پند واخلي او عبرت واخلي اوس خبره دغه ځای په دغه ځای کې نشته چې نور څه وکړم نهسي خلاصېدی نه آفت راغلي دي ورته هر آفت یې جلا جلا تفصیل لري واقعې لري بیان لري د همدغه ځای څه نو اوس شروع دی هغه بیان چې مالبیانو په آیاتو کې نور ته راځي دلته به دا دواړه سره ګوري فرعون یو اقدام کوي خدای بل فرعون یو اقدام کوي خدای بل دا اوس وګوري چې آخره نتیجه به د چا وي دا ټول د مسلمانانو د زړه د اطمینان لپاره دی چې او مسلمانه زه هغه خدای یم چې ستا مل ملګری یم هېڅ وخت ما ورته تا کېده توکل دې پر ما وکړه اعتماد دې پر ما وکړه زه دې خدای یم هر چیرې ما مدد و کومک کړی دی تله ما ته بلې خواته مخ مه اړوه ګرانو اورېدونکو ستاسو د نن نیټه د قرآن د آیاتو د تفسیر په همدې دی پای ته ورسېدل بیا نور بیان چې ډېر ضرور او شیرین دی هغه ستاسو په مخکې د خیره بیا نو سبا د سټي اول آیاتو باندې د دغه شروع ده مخته راځي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله لوی خدای تبارک و تعالی جل وعلا شانه په دې آیت کریمه کې خپل د قدرت دلایل په تفصیل سره فرمایي انشاءالله موضوع به ستاسو په یاد وي چې حضرت موسی علیه السلام د فرعون په مقابله کې خپل لوی دلایل ښکاره کوي مګر په پرون کې تاسو دا یې څه واورېدل چې پس له ایمانه څه د ساحرانو فرعون د نورو مسلمانانو د وژلو او د کوچنانو د حلالولو د دوهم ځلې دپاره بیا قصد و اراده وکړه لوی خدای عز وجل په مقابل کې د دغه فرعون چې مسلمانانو کوچنیان یې حلالول خدای دوی په کاختۍ و ګرانۍ او د میوو په کمبود او د دوی مالونه او خزانې ټوله ورډبرې وګرځولې تر څو پرې چې دوی اقدام نه وکړی شي او د مسلمانانو اولادونه نه ووژني اوس به دا نور باقي حال ته پسې متوجه شي په دې ځای کې خدای تعالی موږ ته خپل قدرتونه ښکاره کوي او دا ښکاره کوي چې زه داسې یو رب یم چې د هېچ چا قدرت و توان زما د کارو او زما د ارادې په مقابل کې جنګ نشي کولی فاذا جاءتهم الحسنه نو هر کله چې به راغله و دغه کافرانو ته کمه نیکي اوس به خبره داسې کېږي چې څو ورځې به کافران په استراحت کېږي بیا یو بلا پر راځي بیا په استراحت کېږي بیا بلا پر راځي اوس نو موضوع داسې شروع کېږي دا چې په استراحت کېږي دا هم دوی موسی علیه السلام ته راځي هغه لار د فرعون بالا پر تړل کېږي فرعون ته راځي چې ته خو نو زموږ رب یې نو دا کار داسې شو دا شان ډبرې سوله و ګرانې سوله د ده بالا څه ده ورته ده پوره خو بنده دی نو بېرته بیا موسی علیه السلام ته راځي چې موږ ایمان راوړو موږ سمیر وو ته رب ته ووایه چې اساني جوړه کړي بیا چې کله رب اساني جوړه کړي دوی بېرته په خپل کفر شروع وکړي بیا غواړي چې مسلمانان په قصد قتال ورسوي دلته چې دوی بیا قصد ضرر وکړي بیا خو لا یو بله بلا ورته راځي اوس نو موضوع داسې ده اما په دغه موضوع کې په عین حال کې یو بله خبره د عقایدو په دغه آیات کې به مخکې راغله هغه دا ده
پلاچ خدای تعالی په برکت د دعا د موسی علیه السلام پر دې فرعونیانو اسامي جوړه کړي فاذا جاءتهم الحسنه کله چې راشي دوی ته لیکي بیرته فراشي راشي میوې بیرته سمې شي پیسې بیرته پیسې شي سختي بیرته ولاړه شي قالوا لنا هذه بیا دلته فرعونیان وایي وګورئ دا زموږ برکت دی موږ د دغه لایقانو خدای دغه آفت زموږ څخه لرې کړي دلته بیا شوالي ارامي بېغمي پر خپل ځان تماموي خپل ځان یې لایق کله چې بیا خدای دوی په عذاب ونیسي وان تصبهم سیئات کله که ورسېږي دوی ته کومه بګي اوس د بدوی دا دوی ته مخ دي يطيروا بموسى ومن معه نو دوی موسی علیه السلام په بدفالي سره نیسي ورته وایي وایي دغه پر موږ ولې کاښتې نه وه دا خو ته بدفالی ستا قدم بد دی چې ته موږ ته راغلی داسې تنګې پر موږ جوړه اوس نو دا واقعه صدارت ته راځي هر پلا چې پر دوی فراخه کېږي غم ځینې لرې کېږي دوی وایي دا موږ هر پلا چې پر دوی تنګې راځي وایي دا بدفالي د موسی علیه السلام او دا خبره په پخوانیو انبیاو کې هم شرسېده حتی تر زمانې پورې د محمد علیه السلام چې رسول علیه السلام مدینې منورې ته راغی یهودو ونه منه ده چې په ښکنځلو په بدویلو شروع کړه د مدینې منورې میوې په کمبود شروع وکړه نو یهودو اوازه واچول سره د منافقانو چې دا محمد علیه السلام بدفاله و نعوذ بالله د ده قدم موږ ته راغلی چې پر موږ داسې د میوو د دانو کمبود هر پیغمبر ته دوی دا خبره کړې ده مګر باید اوس نو موږ دغه خبره چې اوس دوی موسی علیه السلام ته کړې ده زموږ رسول علیه السلام ته یا نوح علیه السلام ته یا هر پیغمبر ته دغه باید موږ د عقایدو په لحاظ هم دلته نو کوي پوه شو چې دا نیک قدمي او بد قدمي ستا او که څنګه الا انما طائرهم عند الله واضح آگاسی باناروی پتاکت سره طائر یعنی بدفالی د هر چا فجز د خدای ده ولكن اکثرهم لا يعلمون ولكن اکثر د انسانانو نه پوهیږي څنګه بدفالی د هر چا فجز د خدای ده هر انسان که د کوم جرم لایق وګرځي خدای هغه راولي هر انسان که د سعادت تو د بندګۍ لایق وګرځي خدای رحمت پر جوړوي مګر دغه لفظ د طائر یطیرو بموسی دغه طیر په عربي کې مرغه ته وایي موږ په پښتو وایو څه بدمرغه سړی یې څه نیکمرغه سړی یې دا د بدمرغۍ او نیکمرغۍ لفظ زموږ په مابین کې موجود دی دا مسله په دغه ځای کې راغله تېره مونسي موضوع راکه نه کوي چې موسی علیه السلام په زمانه کې چې به کاغچي یا مفلسي یا زحمت یا مثلا قیدي یا مثلا دغه ویني یا دغه شان چې اوس یې قصه درته کومه یا چونګوشي دغه چې به پر دوی مسلطه کېدلې نو دوی به ویل چې دا بدفالي د موسی علیه کله چې به بیرته خیر و سعادت ورته راغی اوس دا موږ یو اوس نو دا دی راځو وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين سبحان الله هر پلا چې به د خدای لخوا څه پر دې فرعونیانو یو زحمت راغی دوی په موسی علیه السلام ته داسې ویل عظمتونې نو دا پسې آیات داسې شروع کېږي وقالوا ویل به دوی والمهما تاتنا به من آیة اے موسی علیہ السلام هر شی چې ته موږ ته راوړې او چې معجزه بولې
لتسحرنا بها ته په موږ باندې جادو کوې په دې عین حال دغه هر څه چې ورته راوړې موږ ته هر عذاب چې راکوې ته موږ هغه ستا جادو دی وما نحن لك بمؤمنين ته یقین وکړه ای موسی علیه السلام که ته پر موږ باندې هر څومره زحمت راولې موږ پر تا باندې ایمان نه راوړو دلته موضوع ته راځم هغه و چې خدای تعالی پس په دعا د موسی علیه السلام د دوی مالونو او شان بیرته سم کړه دوی بیا قصد وکړي د بني اسرائیلو د وژلو او د موسی علیه السلام د وژلو دلته چې سبا فرعون بیا امر صادر کړي چې بني اسرائیل دې ووژل سي بیا د خدای بازار د خوا داسې امر راغی فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقبل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان وبعد ورا واليغيب والفرد باجي طوفان دوبو ګوره کله چې سهار شو فرعونیانو اراده وکړه چې موسی علیه السلام او مسلمانان مړه کړي هیواري پر مخ د اسمان وریځ راغله بې له دې چې دوی د حرکت وکړي د باران پر اشراف مګر عجب عذابونه لري هلته میوه دانې وراسې کړې داسې باران رب العزت وکړي داسې طوفان پروردګار عالم راوستی چې په کور یې ورننوتل په خور یې ورننوتلې اوبه څه چې مسلمانان په هر ځای کې وه هلته مړه کول و تخته کول یو کوچنیان یې د کافران او مسلمانان چې هر چیرې خدای تعالی یو څاڅکې اوبه هم د کور دروازې ته ورننوت یوه یا دوې ورځې دغه طوفان پر دوی باندې بلکې تفسیر د روح البیان وایي او مظهري وایي دغه طوفان 7 ایام من السبت الى السبت د یوې شنبې څخه تر بلې شنبې پورې دا طوفان ډېر ضرور طوفان و داسې طوفان و چې په زرګونو انسانان ته د طوفان چې دوی تلف کړله او مړه یې بیا موسی علیه السلام ته راغی اوس د فرعون د خدایي روان چیر شو فرعون ته راغله ورو بدبخته فادا ودعا ربکم الاعلی کړې ده دا طوفان راته وګرځوه دو زما څخه ربوبیت تللی دی موسی علیه السلام ته ورسېږي ته یې دې جاهلانو ته ګورئ دوی چې موسی علیه السلام ته راتلل دا آیات دا بل ځای درته راځي دلته نشته موسی علیه السلام چې داسې نه ویلې چې او پیغمبره قل یا ایها الساحر ادعو لنا ربک دا اوس د دوی توبه وه ول او ساحره نعوذ بالله ته دعا وکړه رب ته دې که دغه طوفان زموږ څه ایسته شو موږ ایمان راوړو موسی علیه السلام ول یا خلقو مبده ده خو د سره ما ته ساحر وایست که هر څه ده به خدای ته التجا وکړو الهي دغه باران خدای باران ایسته کوي اوبه یې بېرته په مځکه دننه ایستې دوی چې وچ سوله سره آرام سوله سره بېغمه سوله موسی علیه السلام بني اسرائیل ټول وګورئ زړه بېغمه کړي د خدای داسې مدد درته راورسوي او شوي څه فرعونیان بیا پر ځای سوله بله ورځ یې بیا مجلس صادر کړي امر یې وکړي چې مړه کړي مسلمانان کله چې فرعون د مسلمانانو د وژلو امر وکړي والجراد خدای امر وکړي بل لښکر ته چې ملخان ورپر راپورته سي ملخان جراد ملخان ته وایي داسې ملخان رب العزت پر راپورته کړله عادي کار نه و کښتونه د دوی مالونه د دوی وجودونه د دوی د کور دروازې له ورخوړلې لرګي یې خوړل درخت یې خوړل حتی تفسیر د مظهري په 440 صفحه کې راوړي وایي په هره خونه کې دا ملخان دومره وه د هر کافر په کوټه کې چې د دغه ځمکې څخه تر چاته پورې تخته وه سړی به دننه بخښي کړي وو د خدای عذاب هر جیت چې دوی باندې کړی وو سر یې پورته کاوه شی به نه و پکښې کې د ملخان پکښې شوړه وه داسې ملخان وه چې په هېڅ شي باندې نه مړېدله
ما درته لرګي لا هم خوړل د درختې تنې هم خوړل. په حصه کې د ملخ یو لږ معلومات درکړم. تاسې راسئ دا هر شی چې موږ بیانوو خپل معلومات هم پکښې کې واورو. ملخان عجب شی دي رښتیا. یو ملخ دی یو مچخ دی. او زما اوس تا په پښتو به سره ووایو. ملخ دا کوچني شیان دي چې دغه موږ تاسې به برق ته ناست یا چراغ ته را په هوا کې دا زما زوی نه وینې. او مچخ هغه غټ غټ غټې سترګې دي غټ غټ بدنونه دي زړې پښې دي ژړ ژړ رنګونې دي. بیان راوړي دي وایي د هر ملخ پر وزر باندې په عبراني ژبه نوشته دي چې نحن جند الله الأكبر ولنا 99 بيضاء ولو تمت لنا 100 لأكلنا الدنيا وما فيها. په عبراني ژبه نوشته دي چې موږ د خدای لوی لښکر یو او هر ملخ لره موږ ته ننی وی حدیثتا که سل کو نو دنیا و ما دیها و طولو دا خدا حکمت دادی چه ننی وی سل کیوشو رسول علیه السلام دا چه ورز پر راغلی دا پردوانجی چه ملخانو کومک پر سر کری دی دو مبارک ویلی دی والله تقتل الجراد فإنه جند الله الأعظم یو ورز دا مبارک دا چه ویلی دی والملخ ما وجنی دا مچخ دا د خدای لوی لښکر دی مې وایي اوس که نو موږ وایو دا بیا بله ورځ داسې راغلې ده کله سړي ته فایده وشي کله نقصان په یو ورځ یې فایده کړې ده یو ورځ داسې ورځ راغلې ده چې دا مچخ راغلی دي کومک یې کړی دي په یو ځای کې ده ویل چې مې وایي دا د خدای لښکر په بل ځای کې دا مچخ را پاور شوي چې د مسلمانانو پر مالو باندې پر جدرختو باندې پر حیواناتو باندې دا داسې شی دي چې پر یو ملک ایله کوي دا تر اډوکې پرېږدي د مبارک لاس پورته کړي دغه رسول علیه السلام دا لکه د باران لګې چې خدای باران وکړ هغه داسې اس دا بل هفته بیا هغه صاحبو ته راغلي صاحب کورنې را خراب کړل اللهم حوالينا لا علينا رسول سلام دعا وکړه ول اللهم اهلك الجراد واقتل كبارها وامت صغارها وابسط بيضها وصد افواطها عن مبارع المسلمين وعمائهم انك السميع الدعاء دعاء والاخ خدايه ملخان مړک غسان یې مړک کوشنیان یې مړک اگې ورګډ ودې که خولې د مسلمانانو د پښتو څخه ور بندې که خدای د مسلمانانو عیش او د دوی ګزارانو څخه یې بند که ته سمیع الدعا ځکه اوس کله کله داسې موقعات راځي چې موږ نه به پوهېږو دا د خدای لښکر موږ ته ځای د استوګنې نه دی معلوم استېږي دا داسې د جوت تیاري دي وروره دا یو نه دي دوی نه دي ته د جنه ته وېرېږې یقین وکړه که خدای امر پر وکړي او را په هوا یې کړله چې یو فرد به هم ژوندی در پرېږدي هډوکې بیا را در وچوچي که ته راته وایه چې پرېږده دا ستا پسخن په کوټو به دې ننازم تر هندارو بورته ګورم وروره فرعونیان تر موږ ډېرې غټبازي کړي وې دغه انسانان به د یوې شنبې څه تر بلې شنبې دغه پر مسلطه کړله هغه توبې په وکړې هغه انسانان یې ځینې وخوړل هغه حیوانان یې ځینې وخوړل چې سبحان الله دا وروره دا د دوی یو رقم مرحله وه دا بله شنبې پر چې رارسېدل د دوی حال ډېر په عذاب شو موسی علیه السلام ته راغله ول یا ایها الساحر نعوذ بالله ای جادوګره موږ ته جلب وبوله چې دغه تکلیف زموږ څخه کم موسی علیه السلام بیا هڅې کړه چې الهي دغه ایسته کړه څه خدای تعالی عز وجل دا ملخان دې ایسته کړل چنانچې درې شی رسول علیه السلام راوړي دي داسې مملکتونه اوس شته په خارج کې چې دوی بل شی د خوراک نه لري دغه مچخ دغسې بریانوي لکه موږ چې پوله بریانوو خوري یې رسول علیه السلام ویلي وایي احلت لنا میتتان والدمان الکبد والطحال والسمک والجراد رسول سلام مبارک موږ ته خبره کړې دي دغه دوه ژوي مړه او دوه وینې رقم شان
لکه دا انه سر وي چې دا وینې دي دا موږ خوړای څوغه دي لیکن وینه ده او یو دوه مرشان لکه ماهی که چې په اوبو کې مړ پیدا کړي خوړای شي وایي ماهی علیده الله لیدلو بسم الله الله اکبر ته ضرورت نه لیکي دي ونیوي د لاندې ووهه پر سلسله خپل هوښیار او که په دریاب په سر کې مړه راپورته سوي لکه دا اوس چې بم پکښې ایله کړي یا یې مثلا په چنګک راپورته کړي مړ وي دا روا دي چې بیا دغه یې خوراک دي موږ یې نه لرو دوی دغه شیان دی خدای تعالی عز وجل دا ایسته کړه د شنبې ورځ وه کراري سوله دغه ورځ دوی په سعادت په ارامي تېره کړل د کورو څخه یې ولاړه د خدای امر وشو چې ځئ مچو مازدیګر چې ښېدی د یوه چا په کور کې یو دانه ملخ دی نو څه ټول بیا دوی ارام شوله بیا فرعون خلق راټول کړل دا ګوره موسی علیه السلام موږ دغسې وبېرولو دا نو مچه خو مشان یې په وخوړه مالون یې په وخوړه دا یې وکړو دا یې وکړه سبا امر د قتل دی مړه کړي کله چې فرعونیانو اراده د قتل د بني اسرائیلو وکړه والقبول والضفادع خدای امر پر قبول باندې وکړي قبول شپږې ته ویل کېږي په ترکي ژبه چینه ورته وایي دا چینه موږ ترکي ژبه ده چونې چینکه ده پیدا کېږي د خولې او د خیرې څخه مګر دا یو اپچې شپږې وې رب العزت پر دوی باندې مسلطې کړې اسبانو اجاګانې راناري کوي لکه چې ښځې د کار نه وي پر ګوتې بیا وژلی هو اجاګانو دا د خدای هغه عذاب و دون یې پر مسلطې کړې چې دغه هر سړی تفسیر د روډانو مظهري راوایي چې کښې به لستی تر غاړې پرې به په شپوزو کې ناست داسې نه وي چې په سر کې یې ګرځېږې یا په ژرې کې یې ګرځېږې دغسې ورسره وبیولې چې سهار را کښېنستله سړکان شپلې وې وډې شپلې وې په خونې کې شپلې وې په سهارې کې شپلې وې په کټوۍ کې شپلې وې په ډوډۍ کې شپلې وې خدای عذابونه لري وایي دوی به دا ډوډۍ پخې کړې په هوا بې وځړولې چې سرخان بې را خلاص کړي لکه امر چې کله د میږیانو چې ساتو خلاص بې کړي ګرده ډوډۍ به نه وشو به شپوجې پر له دورې دور روان شي په سږمو بې ننوتې په غوږو بې ننوتې په دوبره بې ننوتې په 200 بلا یې اخته کړې وه شپړې وې چې نه لرې کېدې نه لرې ایسته کېدې خدایه ستا د عذابونو ساته ځکه اوس د اسلام مقدس جن موږ د دغه څه منې کړي یو وروره بیا واوره دا د تصوفو په لحاظ درته وایم بعضې کسان وایي دا څه فقیر سړی دی شپږې پر ګویږي د ځان یې نه لرې کړي دغه دی فقیر نو بزرګ وروره بزرګي په شپږو نه ده شپږې عذاب دی که در پښې کې وي استقوه یې رسول الله کرکه ځینې کړې ده څه شی نه دی د سعادت شی دا نه ده که شپږې در پښې پوهېږي په ظلامت کې شپږې بهېږي نو دی غوث سوی دی په شپږ نه که شپږې بهېږي هلاکې خوند باشي شپږې عذاب دی وروره ته نو راته یو دوکې معلومات په شپږې کې هم درکړم د دوی عذاب ته پرېږده چې یو څو ورځې وخوري دا هم د یوې شنبې تر بلې شنبې پورې شپږې پر مسلات لیکن یې په دغه سویه دي چې هر سړی کښېني تر ځګره په شپږې کې پټ په میلیونو دی اوس نو راسه دغه شپږه خدای چې دپاره پیدا کړې دی دغه هر شي په دغه درته وایم چې هېڅ شی د حکمت څه د حکیم خدای خالق دی اول د شپږې نقصان درته وایم بیا د شپږې فایده درته وایم ما درته ویل چې هېڅ شی بې حکمته نه دی رسول علیه السلام ویلي دي چې یو دا خوړین صیب چې بیخي خوړین دا وپرڅي چې پر ځای کې پروتې پرېتې هغه خوړین موږ دا لکه الوا داسې پوخ شوي دي دغه خوړین صیب دغه هیره ډېره وي دا جیاو دا بعضې کسان وایي زما هیره ډېره دوهم پسخورده د موږک چې موږک په شخله ووال دغه هیره ډېرې وي ولې د موږک په خپله هیره دغسې ډېره ده دلته بیا ترپ دام پر لکۍ کې بند شي دی به چوځي الا به په بل کونج دا ورته راوځي هغه دام هیره ډېره دا دي دوه دریم د انسان په وجود کې چې شپږ پیدا شوې هیره پر جسم غلبه کوي
دلته ګنډه ګرولې څټ درته ګرولې په سر کې دلته لاس بند کړی صاحب د باره ګرځي ایسې دغه بلای پوک شورې موي دغه د خوږ خوږ دی خو دې صاحب او بل چې د هیر شان ور هم شته دغه د تخکې لوحې د قبرو ویل لکه اوس دغه لوحه دا هم هیره ډېره وي او خپل فرج ته کتل یا د ښځې فرج ته کتل هم هیره ډېره وي دغه د هېرېدو د هیرې شاهدي ډېر غم هم هیره ډېره وي پر سړي باندې دا غم مشکلات ډېرې فکر یې خراب کړي دا هم هیره ډېره وي اوس مولانا شپږ حکمت خدای هېڅ شی ستا د حکمت نه دی یعنې تجربه ده وایي که غواړې چې ښځه معلومه کړي چې د دې په نس کې نر دی که نجلۍ دا خو هېچاته نه معلومېږي دا یو تجربه پر شپږه باندې عجبه کېږي کومه ښځه چې د حمل یې 4 یا 5 میاشتې تېرې سي نو د دې په توی کې لږ شیدې پیدا کېږي ولې که ایزد پرکنت پستانو ما در را د مخه تر دې چې کوچنی لامې زېږېدلی پروردګار هغه چې ورته چاق کړي ورته ډکې کړي نو که د دغه تیل څه یو څاڅکې شیدې پر دې ارغیو باندې اجاګانې واچي او د دغه وجود شپږې راولي پکښې ایله یې کړي د دې نو که تر دغه شیدو ووتله نو دغه په نس کې نر دی دا یو تجربه ده او که پکښې کې بنده شول نه سوی وتلی دا نجلۍ په نس کې او په شپږو کې یو عجبه دوا پرته ده دا که ته وایې تا د شپږ څه بیخي د شپږ نوم دې نغاره کښېښو وروره نو دې نغارې نوم اجاګانې د ماما واګي یاګانې ښیږي فرمانه دی چې خدای په قرآن کې د قمل بیان درته کړی وایي چې قمل نو قمل خو مسله خبره نه ده د خدای کلام دا چې کوچنۍ خبره نه ده عجبه دوا اجسام عجبه دوا هر څوک که شاشه بنده سو بول یې نه کېږي د دغه د خپل وجود شپږې دې ونیسي په ټوکر پسته په یو ځای کې دې پیدا کړي په کالو کې د اسمانه په طرف نه یې راولېږلي لږ جنت ته راغلي یو روزان د دغه وجود شپږې دې ونیسي په یو شي کې دې وتړي یا په یو ټوکر یا په یو شي کې د ده په خپل فرض دې وتړي دستي بولي کېږي یعنې زه نه په پوهېږم وروره دا خو یوه خبره ماته کتاب راویې دی دا چې خدای دا بلا را پکښې پیدا کولی په زرګونو حکمتونه نور هم پکښې کې لري امام سیوطي صاحب وایي د رسول علیه السلام په وجود کې هېڅ وخت نه شپږه پیدا شوې ده هېڅ وخت او نه د ده پر وجود باندې مچ کښېنستلی په دې لحاظ دغه نکته باید موږ فکر وکړو چې مچ هم پر مرداروي کښېني بد شی دی د رسول سلام پر وجود نه دی کښېنستلی او شپږه هم یعنې دغه قوم ته خدای په عذاب سره راجوړلی دی دا هم یعنې د سعادت او د خیر شی نه ده انسانان دي په خپلو کالو کې همیشه فکر کوي او د ځانه څخه د شپږ لرې کوي یو ورځ تان دغه شپږې پر دوی مسلط وي اوس بې نو ډېر خوړلي یې تراسو موږ بېرته دا بلې واقعې ته راسو کله چې وروره دا هفته خلاصه شوله بیا دوی راغله موسی علیه السلام ته زارۍ وکړې بیا دا شپږې ولاړې سهار چې را کښېنسته یوه دانه شپږ ټول دي دغه ورځ یې په خیر کافرانو چېره کړه مازدیګر ته فرعونیانو بیا کور دې خراب ته ستا فرعون بیا یې مجلس وکړي ول صحاب موسی علیه السلام به پرېږدي دا د ده د لاسه شپږې وې کله چې په اوښ کې ولو په در بدر یې کړو په ټوکر ټوکر یې کړو ایمان یې نه راوړي کله چې سهار دوی قصد د موسی علیه السلام او د بني اسرائیلو د وژلو وکړي والضفادع خدای امر وکړي و چې ګوښو ته د روجینیلو پر راواوړئ خدای ته راغله شکه پر دروازې د دې مامورتو چنګوښې پر مو راپورته کوه که دا زړې زړې جسمي جسمي د دې دریابو د دې ولو د دې ځمکو څخه راووتې یا داسې چنګوښې پر راپورته کړې نو روجینیل دی روجینیل هغه روجینیل دی چې د اولې ورځې خدای پیدا کړي تر نن ورځې د روجینیل پای چا نه دی لیدلی دا روجینیل راپورته کړي په میلیونونو چنګوښې داسې چنګوښې چې کوچنی لوی حتی بیا روح البیان او تفسیر مظهري او ابن جریر راوړي دي
وایي دا لوښي فی بیوتهم و آنیتهم په لوښو کې د دوی په کټونو کې د دوی په ډوډیو کې د دوی پر مخان یې ورغورځه پر کاله یې ورغورځه پر خوله دی وایي بیده و په خولو کې مې پرتې وې صاحب یوه دانه نه وه دوې نه وې په زرګونه وې په خونو په ځایو په کورو په ټول دی په مړه کېدو نه کېږي دلته به زما زوی اناري کړی څنګه بیا کړم بردي به راخیستی و ترپ ترپ وژلی دی څو دې وژلي وایي ګرده ورځ دې وژلی خو نورې راتلې نورې راتلې رابهېږې د خدای لښکر نه خلاصېږي زویه وره سربېره پرګې هسې ورسولې دا چونګوشو دا چې د سړي نفرت ځینې کېږي دا سوی سوی دا خسته پسته شوره زه نور درته راځم ته پرېږده چې دا یوه افسان په دې کې چونګوشي جسجې وغورځي اوس ته درته راځم وجې ته چې خدای په قرآن کې د چونګوشي نوم اخیستی دی دا چونګوشو نه هم داسې کوچنی شی مه بوله اوس نو راځم د یو څو دقیقې دپاره د چونګوشي وقیده د چونګوشي اصلي ذات د اوبو او د لوښو څخه پیدا کېږي